د افغانستان د ملي بیرغ په اړه د خوست د والي مولوي محمد نبي عمري هغه خبري او څرګندونې واوري چې په دې وروستیو کې د ملي او درې رنګه بیرغ په اړه کړي. محمد نبي عمري وایي چې نن نه بعد 3 ورځې وخت لري هر هغه څوک چې پخوانی بیرغ یې په کور یا په دوکان یا په موټر باندې ځوړولی وي لطفا هغه دې ایسته کړي اختیار خپل دی که د امارت بیرغ په ځان او په کور ځوړوي هم اختیار دی او که یې نه ځوړوي هم اختیار دی. البته د نن نه بعد د دغې بیرغ 3 ورځې وخت دی. 3 ورځې وخت نه وروسته بیا څوک اجازه د دې نه لري چې یا یې په کور ځوړل کړي یا یې په دوکان په بایسکل او موټرسایکل باندې ځوړل کړي. تاسې د خوست د والي محمد نبي عمري خبرې واورېدلې چې افغانانو ته یې د اخطار په شکل 3 ورځې وخت ورکړی ترڅو ملي بیرغ له ټولو کاري ځایونو، موټرونو او دفترونو لرې کړي چې د نوموړي د څرګندونو د زیاتره افغانانو سخت غبرګونونه راپارولي. د خواله رسنیو ګڼ شمېر افغان کارکوونکو د افغانستان د ملي بیرغ په اړه د خوست لپاره د طالبانو د ټاکل سوي والي مولوي محمد نبي عمري پر څرګندونو غبرګونونه ښودلي دي. د خواله رسنیو افغان کارکوونکو د نوموړي د دې څرګندونو غندنه کړې او یو شمېر نورو بیا په غبرګون کې د ملي بیرغ انځور چې تیرو 20 کلونو اوږدو کې د افغانستان ملي بیرغ و پر خپلو خواله رسنیو او پاڼو خپور کړي او یا یې د بیرغ بېلابېل انځورونه خپاره کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د ملي بیرغ او سپین بیرغ په اړه څه نظریات لرئ؟ خپل نظرونه راسره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریکولی سي او زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.